د نوي کابل ښار د لومړي فاز د یوې برخې د جوړېدلو کار پیل شو. نن د نوي کابل ښار لومړي فاز په 2.6 پارسل کې طلایي ښارګوټي ته د عملي چارو د پیل اجازه ورکړل شوله. دغه مراسم په همدغه موخه باندې نیول شوي ول او نن یې د بنسټ ډبره هم کېښودل شوله چې مربوطه شرکت به د کور او ښار جوړولو وزارت د شهري پلان مطابق په دغه 2.6 پارسل کې ودانیزې چارې سرته رسوي. نوی کابل ښار په 240 کیلومتره مربع مساحت کې چې د 370 زره جریبه ځمکې معادل دی جوړیږي چې د اوسني کابل ښار یو نیم برابر لوی دی. د دغه بنسټیزې پروژې د پیل په مراسمو کې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و چې د نوي کابل ښار په معیاري جوړولو یې ټینګار وکړ. به خاطر کمبود مسکن، عدم تکافوی زیربناها، غرض ایجاد اشتغال برای شهروندان عزیز، برای حمایت سکتور خصوصی و برای توسعه و رشد اقتصادی کشور، غرض جلب سرمایه‌گذاری ملی و بین المللی، تطبیق و عملی سازی این پروژه ضروری و حیاتی برای ملت افغانستان می باشد. ځینې لوی کارونه دي چې هغه په خپله په دولت پورې اړه لري، لکه اوس د اوبو را رسول تر دغه ځایه پورې د لوی سړک او د استخواني سړکو کارونه پیلول، یا لکه د کابل جدید په غاړو کې له تنګې غارونه تقریبا د باګرام تر سړکه پورې چې کوم خطرېل په نظر کې نیول شوی دی، د دغو په دې کې موږ بار بار له سرمایه‌ګزارانو سره خبرې کړي، اکثر دې ته اماده شوي دي چې انشاءالله تعالی موږ کار پکې شروع کوو. خو که هغوی کار نه کړي شروع، مالیې وزارت هم سخت کال موږ ته وعده راکړې وه چې شاید تاسو ته موږ څه بودیجه په ایډوانس درکړو چې ځینې کارونه ورباندې شروع کړي. الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې نن د ورځ په یو داسې پرتمینه او عام المنفعه پروژې کې شرکت کوو چې هغه د افغانستان د مظلوم او جنگ ځپلي ولس لپاره یو لویه لاسته راوړنه ده. وطنتان آباد کنین، دیگه پروژه ها را باید پیش رو داشته باشین، آباد کنین. یک جای افتخار است به شما که الحمدلله شما امروز در سرزمین خودتان سرمایه گذاری میکنین. څنګه موږ کولی سو چې د اوبو بندوبست وکړو، څنګه وکړو چې موږ د خپل اولادو د تعلیم بندوبست پکښې وکړو، څنګه موږ هغه د تفریح بندوبست پکښې وکړو، څنګه موږ د هغه د محیط زیست بندوبست وکړو، څنګه د اوبو د برق بندوبست وکړو. دا ټول هغه وخت مسلمانانو کول، دا ټول په مختلفو بل نورو شکلو. په دې وجه زه دغه پروژه ډېره مهمه ګڼم. تصمیم گرفتیم که زیربنای بسازیم تا مردم ما را در آن زندگی بهتر و شرفمندانه داشته باشد. شهر کابل جدید با همین هدف و نیت خالصانه طراحی شده و تلاش میکنیم که موافقانه نیز تطبیق گردد. با تطبیق این پروژه ملی برای صدها نفر فرصتهای شغلی ایجاد می شود که این امر نه تنها باعث بهبود زندگی مردم بلکه موجب رشد اقتصاد کشور عزیز ما افغانستان نیز خواهد شد. مولوی عبدالسلام حنفي د ریاست الوزرا اداري مرستیال وویل چې د ډیر ژر به کابل ښار ته د پنجشیر څخه د اوبو د لیږد پروسه پیل شي. آب ولایت پنجشیر به شهر کابل انشاءالله انتقال می شود. هم به این پروژه میتواند سکتورهای خصوصی هم سهم بگیرند و امارت اسلامی افغانستان هم انشاءالله این پروژه را به حیث یک پروژه ملی به خاطر یک پروژه ضروری که حدوداً در قدم اول در حدود 140 میلیون دلار سنجش شده است، هم این آب از ولایت پنجشیر به شهر کابل، هم به شهر جدید و هم به شهر قدیم به همه انتقال می شود و همه ذخایر و به خانه ها توزیع خواهد شد. شیر محمد عباس ستانکزي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل چې اوس مهال مو هیواد آبادولو ته اړتیا لري او باید ټول د هیواد د آبادولو لپاره کار وکړي. بهر میشتي افغانان د خپل هیواد ته راشي او دلته د پانګونه وکړي. لله الحمد چې افغانستان کې صلح راغلی، امنیت راغلی، او افغانستان تاریخي بریا لاسته کړې ده. د جنگ په ډګر کې نن د صلح او د امن په فضا کې مونږ نن خپلو مټو بازو او خپل مغزو ته ضرورت درو چې دا په کار واچو تر څو دا وطن آباد کړو. او هیڅ بل ملک به زموږ وطن نه آبادي، دا به مونږ خپله آبادو.
نو بناء په دې مناسبت باندې زه لازمه بولم لکه مخکې هم چې بعضو ملګرو ورته اشاره وکړه زه په خپلو هغو افغانانو باندې غږ کوم چې هغه په خارج کې خپلې سرمایې لري باید زر تر زره دا د دوی وظیفه ده دا په دوی فرض دی چې خپلې سرمایې افغانستان ته رانقل کړي د خصوصي سکتور استازو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې نوي ښارونه او ښارګوټي د نړیوالو معیارونو سره سم جوړ کړي ترڅو د اوسني کابل په شان په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه وي چې هر نوی کور او هر نوی ساختمان چې جوړیږي د هغې نورمونه په جهاني شکل باید په نظر کې ونیول شي تاسو د دنیا خصوصا د عربو ښارونه لیدلی دي ډېرې بلند منزلې دي مګر خلک په عذاب نه دي نن په غیر معیاري شکل باندې د کابل په ښار کې هغه زورورو چې کم بلند منزلې جوړې کړي دي هر یوه ته ټانکر ولاړ دی او هره ورځ د ده بادرف خالي کوي یا وړي دا ښاري ژوند نه دی چیرته کېدلی شي هغه صنعت ته یو برخه ورکو چې هغه محیط زیست نه خرابوي خلکو ته مشکل نه پیدا کوي او نزدیک دغه خلک لاړ شي په دغه ځایونو کې هم کار وکړي او دلته ورته تقریبا که 3,000 وي که 4,000 جریبه ځمکه وي تقریبا ډېر خلک چې جناب محترم عزیز صاحب د صنعت او تجارت وزیر صاحب هم ناست دوی ته مونږ پیشنهاد کړی چې په دې کې خلکو دپاره سرمایه ګزاري وکړي او کار زمینه هم برابره شي د نوي کابل ښار ماسټر پلان په 2 پړاوونو کې سرته رسیږي چې په لومړي پړاو کې 350 زره کورونه د 1.5 میلیون وګړو لپاره پکې جوړیږي چې کرنیزې سوداګریزې تفریحي صنعتي او نورې د اړتیا وړ ساحې به ولري د نوي کابل ښار ماسټر پلان 3 فازه او یو کرنیز اقتصادي زون لري چې هر فاز یې څو بېلابېلې برخې لري د لومړۍ برنامه کې به 80 زره کورونه پکې جوړ شي